نن د هغه قرآن پورې آیاتونو پورې خلک استهزا کوي او په نیټ کې یو ظالم دی عربی پورې ټوکې کوي نو د خدای قرآن پورې استهزا روانه تاسو به لیدلي یو هفته وشوه افسوس خدای څونه مهربانه دی الله څومره لوی ذات دی یا ظالم الله سره ظلم کې دغه روی الله پرې رخود مونږ عربی پورې مونږ ټوکې وکړلې حالانکه رسول الله مبارک فرمایي احب العرب لثلاثین درې وجونه الله سره مینه وکړه لأني عربي ذا عربي الله ذا عربي وكلام الله عربي دا الله كلام القرآن عربي ده ولسان أهل الجنة عربي جنتيانو جب عربي ده نو عربي پورې ټوکې به نه کې الکه دا چا جبه ده زما د محبوب جبه ده الله اکبر دا چا جبه ده زما د محبوب ټول وایي صلی الله علیه وسلم زما د محبوب جبه ده نن عربی پورې ټوکې کوي او بیا عربی پورې ټوکې کوي نو چا پورې ټوکې کوي قرآن پورې ټوکې کوي هغه عربي لګیا د قرآن ایتونه وایي هغه د خندا او د استهزا په شکل کې وایي یاد وساته قرآن پورې چې استهزا وکړه کافر ښځه لاړه پیغمبر پورې چې استهزا وکړه کافر ګیرې پورې چې استهزا وکړه د پیغمبر سنتو پورې ایمان نه خارج او خلاص یو دا دی چې یو سړی نه پرېږدي وي ګناه کومه یو دا چې هتک کوي خلق مونږ ته وایي مولوی لوگ یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں نا 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 مونږ خو شین شو مونږ خو چې دا کافران خدای مسلمانان کی مونږ خو دا بدعمله خدای ټول نیکان کی ہم کافر بناتے نہیں جو کافر بن گئے ہیں اپنے عمل کے سے ان کو بتاتے ہیں خلقو تا خایو چې دا ظالم کافر دی ورځانته ساته نو چې چا هم دا استهزاء کړی دا او چا ور پورې خندلی دي او خنداګانې کوي آی هاي نو مونږ الله معاف نه کړ مونږ الله هم پرې نه ښود مونږ قرآن هم پرې نه ښود مونږ پیغمبر هم پرې نه ښود کومه زمانه راله نیټ باندې به بعضې لګی او سیبا هغه بد ردی به وای حدیثو پورې به خنداګانې کوي دا کم ځای ته پټکو پورې به خنداګانې کوي تسبو پورې به خنداګانې کوي اوږدو جامو پورې به خنداګانې کوي د علماو د بزرګانو کراماتو پورې به خنداګانې کوي او څنګه خنداګانې کوي چې تا ما اورېدلي دي ما کتلي دي دا نه چې ما نه دي کتلې چې ته ډمانو کې فلمونو کې یو کس دی هغه خاندي هغه خندا د فلمونو والا راوالي نو مولا پسې خبرو کې نو هغه خندا فلمونو والا خندا او په سړی لګي خړه تغړه خدای نه یریږي تاسو یو کسو یو مدرسې ته بتلم په هغه مدرسه کې یو خان صاحب او مال ډوډۍ هم کړې وه څه هدایه هم راله راکړې ښه سړی و د هغې خان صاحب مړو شو د هغه زوی بدعمله و مدرسې ته طالبانو سره روان دا واورئ چې روان شو زه ختم بخاري لا مدرسې والا بوتلمه نو یو بل ځای ته یې بوتلمه مدرسې نه لرې او هلته جلسه وه ډېره لویه جلسه وه جلسه مې وکړه ما د هغه محتمم صاحب نه تپوس وکړم وایي مدرسه کې ولې نه کوله مدرسه خو ستاسو لویه ده وی بیا به خبرې ته وکړم یو ځای ته یې بوتلم ډوډۍ مې وخوړه ما ولې ما سره سودا ده وایي جي مدرسه خو ما نه قبضه شوه چا قبضه کړه وی هغه تا خان صاحب نو د هغه زوی دی او مدرسې د جلنده واله ولې وی دا ځای زما دی مدرسې جلنده کړه ما ورته وایي چې دا خو ظالمه ستا نه دی ما پې پیسې لګولي وی ابادي روانه کړه بلډینګ دې جوړ کړی روانه کړه اوس دوه خبرې یا به ټوپک رالم او یا به جنګ کوم یا به عدالت ته ځم نو نه عدالت ته تللی شم نو ما وی دا خدای پیش وته مې دا ولې وی طالبان یې بدي شي چې راشي طالبانو هغه ښځې میندې خویندې کنځل کوي او بدې ردې وي طالبانو پسې وي دا پټکي را باندې بد لګي دا طالبان بد لګي صاحب من 2 کاله غریب مدرسه په پردي ځای کې وچلول په کرای ځای کې او ما به ته هر وخت تپوس کوه لکه څه جرګه مرګه ما ته نه هغه خو د عالمانو دشمن دی او طالبانو دشمن بل ځل دعوت راکړه چې لاړم مدرسې ته لاړو مدرسه خبرو نه قدا مې ولې جوړاو شو سو وی جوړاو شو هر څه ټیک شو ما چا پکې جرګه وکړه وی نه نه خان دوی په خپل راغی او طالبان یې د مټونی ولا وی جړل
او طالبانو لاسونه یې ښکل کړل وی چې بس زه معافي غواړم هله راځئ مدرسې ته ټولې مدرسې ته بوتلو اوس هر سهار د خان زوی راځي مدرسه جارو کوي او د طالبانو سپلی پاکوي او طالبانو ته ناست دي چې ما غول خوړلی دي ما معاف کې ما معاف کې ما وبخې ما تاسو په ډېر کنځل کړي دي ما نه غلطي شوې ده اوس یې ګیره هم پرېښوده ټولو دلته طالبانو سره ناست دي ډوډۍ مو سره خوري او ځای هم جارو کوي ما دا پې څه چلو شو چې ته خوب یې ولید که څه چلو شو ما ته ویې نه جبه کې چینجي شوي دي لندن امریکې ته لاړ هغې وی د دې علاج نه کېږي جبه به پرې کوو خو دا چینجي دننه روان دي هېڅ فایده نه کوي خدای ته وګورئ د پیغمبر وارثانو پسې سپکې مه وایئ عالمانو پسې سپکې مه وایئ مه ورکوئ علماو له څپېړې خدای به درکړي